یو حدیث کې راځي حنظله رضی الله عنه، حنظله رضی الله عنه مشهور صحابي دی، ملائکه چې غسل ورکړه، او وکانه من کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی لیکله، خبره به د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکله، ډېر اوچت انسان او ځوان هلک و، بل ځوان په ځوانۍ کې شهید شوی. هغه وایي چې لقیني ابو بکر صدیق رضی الله عنه ما سره ملاو شو، ما ته وایي چې کیف انت یا حنظله، حنظله څنګه یې؟ ما ورته وایي چې نافق حنظله خو منافق شوی، منافق یم. الله اکبر. ګوره د دومره اوچت انسان بدن یېرېږي وایي زه منافق یم. ما ورته چې سوچ کړی چې موږ کوم ځای منافقت راغلی؟ نه، من کې منافقت ده، من کې بیا په پښتنو کې خو هغه جنتیانو چې د بوسې مه کوه، هر څه کوه، ښه بېغمه ژوند تېروه او سهار نه ماښام پورې چې څه دي زړه غواړي هغه کوه، خو دا سوچ د بدنه کې نه دی راغلی چې زموږ حال به ګوره صحیح موږ ګوره منافقان یو که څنګه. هغه اوچت انسان و. ابوبکر صدیق دی سبحان الله ما تقول، ته څه خبرې کوي؟ عجیبه خبرې دي شروع کړي، ته اوچت انسان. حنظله رضی الله عنه ورته وویل نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين. ويمن د رسول الله سره ناس یو، حنظله ورته وایي ويمن د رسول الله سره ناس یو، هغه د جهنم مراد دی، جنت راته مراد دی. كأننا رأي عين، نو داسې موږ ته ښکاري لکه موږ چې د جنت او جهنم په خپلو سترګو وینو. داسې وعظ او نصیحت رسول الله موږ ته وکړي، داسې ترغیب او ترهیب موږ له راکړي. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، کله چې موږ د رسول الله مجلس نه پاسو، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. نبي موږ د خپلې ښځې سره کینو پاسو، د بچو سره ګډوډ شو او د مالونو په دې قصو کې کته بره شو، خبرې راهیرې شي. ابوبکر صدیق ورته ووایي فوالله إنا لنلقى مثل هذا، دا خبرې خو موږ ته هم داسې راځي. رسول الله په وخت کې چې موږ ناست یو، د رسول الله په مخ کې چې موږ ناست یو، زموږ بل شان کیفیت وي. بیا چې لاړ شو د ښځو سره بچو سره موږ هم ګپ شپ لګو. ګوره د حنظله د ایمان ته چې هغه د دې ښځې سره او د دې بچو سره او د دې مال کې دننه ناسته پاسته کول او دې کې منډې ډېرې وهل، د هغه د ګوره منافقت ښکاري. چې ګوره حنظله وایي چې ګوره موږ باره کې به ګوره څه سهار نه ماښام پورې زړه به دې قصو دي. ابوبکر صدیق ورته په منځ کې دا خبرې روانې شوې. فانطلقت انا وابو بکر حتى دخلنا على رسول الله صلی الله علیه وسلم، دواړه په رسول الله پسې لاړو، مسله یې ورته ویل. وی ما رسول الله دوی یا رسول الله نافق حنظله یا رسول الله، یا رسول الله حنظله منافق ده. وی رسول الله ما ته وما ذاك، ولې سجل شيء؟ بما تجي يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. وما خبره وتوقع كما جاء ذكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، فأغرب من القسم لشاف فلاسك جزا ما سال، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، کچرتا همیشه تاسو په دغه حال وې، په کوم حال چې تاسو ما سره یې، وفي الذکر، وهمیشه د الله ذکر کوئ. دې لپاره د حدیث ما ذکر کو، وفي الذکر، وهمیشه الله یادوئ. لصافحتكم الملائکة على فرشکم وفي طرقکم، د تاسو سره به بیا ملائک لاسونه ملاوئ، سلامونه به سره کوي، که تاسو په کټونو کې او که په لارو کوڅو کې، ملائک به ستاسو سلامونه راځي او ستاسو په خیر به راځي. بیا به تاسو دومره اوچت انسانان شئ کله چې تاسو همیشه د الله ذکر کوئ. نو ګوره د الله ذکر همیشه کول انسان دومره قیمتي کړي. بیا ورته رسول الله ولکن یا حنظله ساعة وساعة، حنظله کله دا کله دا، دنیا به هم کې آخرت به هم کې، خو دنیا به دې ضرورت وي او آخرت به دې هدف وي، آخرت به دې مقصد وي، آخرت به دې هدف وي، دنیا به دې ضرورت وي. زمونږ مرض دا دی چې موږ خبر الټه کړې د دنیا نه دغه جوړ کړی د مقصد جوړ کړی، آخرت کې چې موقع میلاو شو صحیح. که چېرته ټیم میلاو شو څه کار نه و، درس کې به کینو، ټیم میلاو شو مونځ به وکړو، که دې ټیم کې څه کاروبار و یا د خوب غلبه و، بیا به کې ویني جوړ وته. نو کله چې انسان په ډاکټر پسې ورشي، ډاکټر وله
دوای ورکړي نو دا ډېره تیزه ده نو دا ټیم به استعمالوي ضرورت مطابق کله چې منوي ډړ تکلیف دا به خوري اسی به نه خوري خراب پدې کی وي دغه شوته وي اسی به نه خوري خراب پدې کی دا څنګه دنیا چې څومره ضرورتي څومره ستاګه کار به رواني کې ستاګه جون به رواني کې بس کوي دغه نه زیاته چې کین به خرابې دا خبره ما مخکې کړې ده په یو درس کې چې دا خبره نقصانی نه ده چې کشتۍ به وبوله پاس روانه کشتۍ چې وبوله پاس روانه به حفاظت وبوله پاس او چې کله اوبه به کشتۍ کې دننه شي نو به کشتۍ تباه کړي دغه شان د دنیا باندې له پاسه ګرځئ زړه ته مه کوزوئ که د دې دنیا د محبت د زړه ته کوږ شي نو بیا به کشتۍ ډوبه شي بیا به حالات څه شي بیا به خراب شي